د 24مه چې له هیواده د شوروي اتحاد په مشرۍ د روسانو د ماتې او وتلو له 14مې کلیزې سره برابره ورځ ده، د لوګر اوسیدونکو نه ده هیره کړې. ظلمونه و چې بیا حده ده، ډېر خلک یې ځواني ډېر د موږ همشلان یې ځودي بوتلله تر ننه پورې مړی ژوندی ورک. نن الحمدلله روسیانو شکست خوړلی ده، روسیان مات شوي دي. د دې ولس په غیرت سره موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ میدان ګټلی دی. دوی په هیواد کې د روسانو د ظلمونو، تاړاکونو او بېګناه افغانانو وژنې ته په اشارې وایي چې روسان افغانستان ته په غرور او لویي راغلي وو، مګر د افغان مجاهدینو له کلک جهادي مقاومت وروسته د الله جل جلاله په فضل او کرم مات شول. روسان له افغانستان نه ووتل، د افغانستان مجاهدینو دغه ټولو ماتې ورکړه، ډېر وخت وجنګېدل، ډېر شهیدان شول، ډېرې کونډې شولې، خو بعد له هغه نه خدای وویل هغه شول شکست یې وخوړل، له افغانستان نه ووتل. شهیدان مې راجع کړي دي چې چا به لاس نه وي، چا به سر نه وي. والله یو د تره زوی مې والوته راته خدای دا پکای نه و ورکه وه او ډېر غوټ و. ورته مهال د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې افغانستان په اسیا کې ستراتیژیک ځای لري او ځکه تل د نړۍ لویو ځواکونو تر برید لاندې نیولی. دا باید موږ ولمانځو، د تجلیل کړو او تر څو نوي نسل ته موږ د ازادۍ، د خپلواکۍ او د اسلام له وطن سره د مینې او په دې لاره کې د ایثار او د قربانۍ د انګیزه او مفکوره دا نوي نسل ته موږ انتقال کړو. تر شوروي اتحاد وروسته ناټو هم د امریکا په مشرۍ پر افغانستان یرغل وکړ چې د افغان ملت او مجاهدینو تر 20 کلنې جهادي مبارزې وروسته مات او شرمنده ووتل.